او ما خپل دا بخپل سترګو ما دا منظر لیدلو چې سحر د شپږو خواوشا کې سکار مو یو ځای ته تلمه دا روډونه بلکل خالي پراته وو د جمعې ورځ وه نو په اشاره کې ودرېدم شړ میدان او یو عربی یو سعودی نوی موټر دی ورسره قیمتي د هغې نه راکوز شوی د بوجۍ ورسره ده او پای کې دانې راوړي دي او دغه ځمکه باندې ایښي دي او دا کوترې سیټ ته انتظار کوي نه راځي خو چې څنګه دی راواپس شي دی خو راشي د خپل ګاډي را بوځي سره راشي واپس ما یې سوچ ده ته وګوره لکه څومره یو ناشنا سوچ د کړی د ثواب د ګټلو کله دا ثواب ته په معمولي خبره هم ګټلی شي خو چې څوک یې ګټل غواړي زمونږ مطلب دا دی چې ثواب په څه ګټلی کېږي 2 لکه روپۍ ورکول 1 کروڑ روپۍ ورکول یو جریب ځمکه ورکول د الله په نوم موږ دې یرولي یو دې خبرو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتقوا النار ولو بشق تمره ځان د جهنم نه بچ که اگر که د کجوري دانه نه د کجوري د دانې یو ټوکړه ورکړي د الله په نام کې ته په معمولي خبره هم په الله باندې ځان بخلی شي خو چې څوک کوشش کوي نو دا حدیث بنیادی حدیث دی چې په الله باندې اعتماد ساته ورسره څه کوه ورسره اسباب هم لټوه او ډېر هرس مه کوه